الحمد لله الذي جعل العلم نورا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال صلى الله عليه وسلم. ډیرو محترم و معزز و جید علماء کرامو د امام ابو یوسف عالي دارالعلوم قدرمن محتمم صاحب او درنو مشایخو د جماعت اسلام افغانستان قدرمنو مسؤولینو و اعضاو او دغه درونه او بابرکته عزتمن مجلس ته راغلو قومي مشرانو سپینګیرو او د امام ابو یوسف عالي دارالعلوم د بڼ تازه ګلانو د میډیا مسؤلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې په تاسې یو محفل کې ستاسې حضور ته مخاطب یم چې زمونږ ګلالیو ځوانانو هغه دین ته چې الله جل جلاله څه د پاسه 1400 کاله مخکې د دنیا ته د اساسي قانون په توګه باندې را لېږلی دی هغې ته خپل ژوند وقف کړی دی او هغه یې زده کړی دی او هغې ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی. الله جل جلاله دې دغه ځوانو علماو ته زموږ چې د لویې دورې وړې دورې نه فارغ شوي دي دوی ته مبارک کي په لومړي قدم کې د دې کورنیو ته او د امام ابو یوسف عالي دارالعلوم قدرمنې ادارې ته ټولو علماء کرامو ته د دوی د فراغت مبارکي وایمه. الله جل جلاله دې د دې فراغت زموږ په دوران ویجاړ ګران افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت او د شرعي نظام د جوړېدو سبب وګرځوي. الله هم د دې موجوده بدبختیو نه په خپل فضل او کرم سره خلاص کړي. ورونو د الله شکر ادا کړئ چې الله موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې داسې یو مجلس ته راغلو چې په هغې باندې الله جل جلاله برکتونه او رحمتونه راورېږي. په همدغسې وخت کې داسې مجالس شته دی چې خلک ورته ناست دي هغې باندې د الله غضب راورېږي. د دې شکرانه باید ادا کړو. بله خبره دا ورونو چې دغسې مجالسو ته لاړ شو خالی د اورېدو دپاره لاړ نه شو چې دلته شی واورو بل غوږ باندې وباسو. د دې نه هدف دا دی چې دغلته د علماو تقاریر واورو علماو خبرې واورو چې هغه د الله او د الله د رسول خبرې راته کوي هغه په یو غوږ نه باسو په دې بل غوږ کې ذخیره کړو خپلو خلکو ته یې ورسوو خپلو بچو ته یې ورسوو. دا مسؤلیت زموږ او ستاسې د هر یو فرد دی ورونو. دا یوازې د ملا مسؤلیت نه دی چې دین به زده کوي خلکو ته به یې رسوي. الحمدلله زموږ علماو مټې رانغاړلې دي. کور په کور مدرسه جوړه شوې ده کلی په کلی مدرسه جوړه شوې ده. داسې کور نشته چې هلته د قرآن حافظ نشته داسې کور نشته چې هلته د قرآن تلاوت کوونکی نشته دی. خو منګ او تا ته لږ کار په کار دی چې د دین استفاده وکړو. دا دین باید زده کړو دا باید خلکو ته ورسوو. د رسالت سلسله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. د قیامت تر ورځې پورې نو بل آسماني کتاب راځي. دا زما او ستا وظیفه ده چې څه شی زده کړو بل مسلمان ته باید ورسوو. د دې د رسولو کوشش وکړو. دا کلمه چې ما ورته وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې د سوري لاندې باید خپل ژوند عیار کړو. دونه دین او دونه علم باید زده کړو چې د خپل روزمره ژوند په دې باندې تیار کړو. اسلام د اجتماعیت دین دی اسلام د اخلاقیاتو دین دی اسلام د سیاسي نظام دین دی اسلام د عامه معاملاتو دین دی. خپل معاملات باید په اسلام باندې برابر کړو. ځان ته مسلمان وایم خو د دین نه مې ځان نه دی خبر کړی. ځان ته مسلمان وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي وایم عمر مې 50 کلنۍ ته رسېدلی د قرآن تلاوت نشم کولی نبوي احادیث نشم لوستلی. څنګه ځان ته مسلمان وای؟ ته راشه یهودي و نصراني ته کښېنه چې هغه په دې پوه دی چې زه په باطله باندې روان یم. هغه د خپل هغه باطل دین سره سره په اسلام کې دونه مطالعه لري چې ما او ته نه لرو. ما او ته چې دین من حیث دین منلی خپل ځان ته نه خبرو. دا ډیره د شرم خبره ده ورونو. دا ډیره د عار خبره ده چې ځان ته مسلمان وای او ځان د اسلام نه خبره د اسلام نه حمایت نه کوي. داسې حالات زموږ په ملک کې روان دي. یوازینی علت همدا دی د دین نه وړاندې شوي یو د قرآن نه وړاندې شوي یو د نبوي احادیثو نه وړاندې شوي یو ځکه راباندې مشکلات راغلي. راځي ورونو په کلک عهد او تعهد سره دین باندې منګولې ولګو په قرآن باندې منګولې ولګو بیا به دا ټول مشکلات خپله مخ په وړاندې ځو. ځکه خپل مسؤلیتونه باید ادا کړو خپل اولادونو ته متوجه شو اولادونه دغسې مراکزو ته ولیږو چې د دین نه خبر شي.
هغه پلار چې خپل مسؤلیت ادا کړه اولاد یې دین ته ولېږه، اولاد یې مدرسې ته ولېږه، اولاد یې دارالعلوم ته ولېږه، هغه به دلته دین زده کړي، هغه به ستا حق هم وپېژني، د بل چا حق به هم وپېژني، هغه به بیا د بل چا په حق تجاوز نه کوي. د هغه یقین به بیا په دې آیات جوړ وي چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. هغه به بیا د نیکۍ کارونه کوي، دلته د یقین په دې جوړ دی چې ما سره فرښتې ناستې دي، زما د ښې اوږې والا زما اعمال لیکي، هغه بیا بد کار نه کوي، هغه به بیا نیک کارونه کوي. او د چپې اوږې والا باندې م پوه دی چې هلته ما ته ملکه ناسته ده چې زه بد عمل کوم، ما پسې لیکل کېږي، رجسټر را پسې غورځېږي، د قیامت په ورځ به بیا ما ته راوړاندې کېږي، بیا به انکار نه شم کولی. هلته به بیا ما او تا باندې زما او ستا ګوتې شاهدي وایي، زما او ستا ژبه به ما باندې شاهدي وایي چې دا اعمال یې په ما کړي، دا خبرې په ما سرته رسولي، دا اندامونه به ټول ما او تا باندې شاهدي وایي. مخکې د دې نه چې دې حالات سره مخامخ کېږو، دې ته ورونو باید ځان متوجه کړو، اولادونه په دین وروزو، که په دین باندې وروزل د دنیا کامیابي هم ده او د آخرت کامیابي هم ده. همدغه اولاد که تا په دین ونه روزه، هغه به ناوړه اعمال سرته رسوي، ته به نه په دې دنیا کې، خو د هغې عذاب به بیا تا ته در رسېږي. او که په دین باندې دې وروزه، ته به نه همدا اولاد به تا دپاره صدقه جاریه وي. که انسان مړ شي درې ټول اعمال یې ختم کېږي، درې شیان باقي پاتې کېږي. یو د هغې نه علم نافع ده چې علم یې کړی وي، د دیني مراکزو تر شا باندې ودرېدلی وي، استادان یې رولي وي، هغه نور شاګردان هغه شاګردان روزي، دا سلسله د علم به همدغسې روانه وي، ته به ثواب رسېږي. مدرسې تر شا ولاړې، تعمیر یې جوړ کړی وي، مکتب یې جوړ کړی وي، کوی ایستلی وي، سړک یې جوړ کړی وي، ته به نه یې، خو د هغې اجر او ثواب به تا ته در رسېږي. خو دا په هغه وخت کې چې تا اولاد په دین باندې وروزې، همدغه اولاد چې تا صالح روزلی وي، ته به نه وي، هغه به اجتماعي کارونو کې برخه اخلي، هغه به د اسلام د لوړوالي دپاره کار کوي، خو تا ته به د هغې اجر او ثواب در رسېږي. دې ته ورونو باید متوجه شو چې اولادونه په دین باندې وروزو، دا مهمه خبره ده. خبرې نه کوم، ډېرې خبرې را سره دي، وخت کم دی. بله خبره دا کوم چې د جمعیت اصلاح د ورونو نه مننه کوم، یقینا چې علمي ډګر ته یې را دانګلي دي، یوازې دا دارالعلومونه چې ډېر دارالعلومونه لري، د الفلاح دارالعلوم چې د نجونو دارالعلوم دی، په هغې برخه کې م الحمدلله دوی چې کوم کارونه روان کړي دي، دا د ستایلو دي او د خپلو تجارانو نه او هغه ورونو متبرعینو نه چې هغوی دوی سره مرستې کړي دي. نور هم ته هیله دا د تجارانو نه، که غواړئ چې ستا اصل سرمایه ستا پسې حساب شي، هغه دیني مراکزو باندې ولګوئ. که ستا سل چته بنګلې جوړې کړي وي او کارخانې دې جوړې کړي وي، هغه ستا سرمایه نه ده. ګوره څنګه دی چې روح قبض شو، په اول قدم کې نوم در نه لرې کېږي، خوږ زوی دی بیا ورته نوم نه هلي وایي، مړی جګ کوي، مړی ولمبوئ، مړی پورته کوي، هغه سرمایه تا نه پاتې شو، هغې ته خلاص شو ترې. خو ستا اصل سرمایه به هغه وي چې هغه ته په دغسې دیني مراکزو باندې ولګوي، هغه به تا ته صدقه جاریه پاتې وي، د هغې اجر او ثواب به تا ته در رسېږي. د دغسې مدارسو تر شا ودرېږئ، دا مدارس په خپو ودروئ چې دین اصل فهم خلکو ته ورسېږي. زمونږ خلکو ته اصل فهم نه دی رسېدلی، ځکه دې مشکلاتو سره اخته یو. چې اصل فهم خلکو ته ورسېده، دا ټول مشکلات په خپله باندې ختمېږي. دې دپاره ورونو باید کوشش وکړو چې خپل دیني مراکز تقویه کړو او تر شا یې ودرېږو. درېیم قدم کې فارغینو ته یو څلور نصیحتونه کوم. اول دا چې په دغه څه شی چې دلته زده کړه، په اول قدم کې دې ته باید ادامه ورکوئ. دا 14 دی، لیسانس باید تاسو واخلئ، ماستري باید واخلئ، دکتورا تر پی ایچ ډي وړاندې باید مخ په وړاندې لاړ شئ، په دې باندې اکتفا ونه کوئ، ځکه دا خاوره تاسو ته ضرورت لري، دا خاوره به تاسې آبادوئ، دا ملک به تاسې آبادوئ، او دا به په علم باندې آبادېږي، دا به په اخلاص او په وحدت باندې آزادېږي چې آبادېږي، چې د وحدت لاسونه سره ورکړو، دوام به ورکوئ دې ته. دویم دا چې د اختلافي مسایلو نه باید ځان وساتئ. الحمدلله دلته داسې روحیه نه ده درکړل شوې تاسو چې څوک اختلافي مسایل وڅېړي، خو سره د دې ډېر احتیاط به کوئ چې تاسې ځئ خپلو منطقو ته د اختلافاتو نه به ځان ساتئ، چې ځان هم وساته، بیا به مخ په وړاندې ځئ، خلک به په تاسې باندې نور هم اعتماد کوي او دین به نشرېږي. هر یو تاسې یو مدرسه ستئ چې خپل کلي ته لاړئ، سر د فراغت نه ستاسې مسؤلیت دلته درون شو، دا درون بار ستاسې په اوږو دلته کېښاستو، نن تاسو ته د استاد فضیلت تړل کېږي، د همدې ورځې نه دا مسؤلیت ستاسې په اوږو بار شو چې تاسې به دغه شی چلته زده کړي، دا به خلکو ته رسوئ. په خپل مسجد کې مدرسه یو حلقه جوړه کړه دستي چې لاړې، هلته درس د قرآن درس شروع کړه، د حدیثو درس شروع کړه، یو ساعت ولې نه د ورځې هم هلته باید خپل درس شروع کړي. درېیمه خبره دا چې د خپلو استادانو د دې مراکزو سره به ارتباط ساتئ، دا ارتباط به خپل نه قطع کوئ. که غواړئ چې مخ په وړاندې لاړ شئ، دې خاورې ته خدمت وکړئ، دې ملت ته خدمت وکړئ، د خپلې دغه ادارې سره چې ډېر په مینه او اخلاص یې ستاسې روزنه کړې ده، د دغه استادانو چې ډېرې کوششونه یې کړي ستاسې په روزلو کې، د دوی سره خپل ارتباطات قوي وساتئ او مخ په وړاندې باندې لاړ شئ. آخر کې د شیخ صاحب روح ته دعا کوم،
الله دې شیخ صاحب امین الله زروال وبخي او الله دې د هغه قبر د نور نه ډک یقینا چې یو ستره ځای ده دلته نن چې هغه زمونږ او ستاسې په منځ کې نشته دی ورونو دا ژوند دغسې ختمېدونکی دی دغسې یو ورځ مونږ او تاسې باندې را روانه ده به یې به دلته نه یو مخکې د دې نه چې دا حالات را باندې وځو هغه بدي ژوند دپاره کار په کار دی الله دې هغه آخرت د نور نه ډکي قبر دې ورته د نور نه ډکي یقینا هغه او دا نور مشایخ دلته چې زمونږ دي الحمدلله د دین دپاره یې ځانونه وقف کړي د خپلو علماو کرامو تر شا ودرېږئ د خپلو دیني مراکزو تر شا ودرېږئ چې په خپو باندې ودرېږي او مخ په وړاندې باندې لاړ شو الله دې په دې ګران ویجاړ افغانستان کې سرتاسري سوله او شرعي نظام راولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته